رب العالمین د اسلام بنیادی 15 ستنې مقرر کړي یو د میانستند او څلور د غاړو. د میانستند ته ایمان وی، کلمه شهادت ورته وی، او د غاړو څلور ستنې چې دي یو ته مونځ وی، بل ته زکات، بل ته روژه او بل ته حج. رسول اللہ مبارک فرمائی بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والحج و صوم رمضان. پھر اسلام خیمہ پا 15 ستنو دا او دا خیمے دا میانستن کلمہ شہادت و ایمان دے. نوروں کا دا خیمے دا میانستنی نو خیمہ ادریدی نشی کہ ایمان او کلمہ شہادت نی نو مسلمانی نشی قائمے دے سڑی تا مسلمان نوی لکے گی. او دا خیمے کا دا میانستن بھی او دا غالستن یعنی نو خیمہ بی خو نقصانی بی نو کا دا غالستن چیغا منز دے روجہ دا زکاة او حج کداوی خو خیمہ با مزیداری آباد بی پورا بی کامل بی او کدے کی یوستن امنیاتولنی خیمہ بی خو نقصانی بی. نو دی 15 بنیادی ارکانو کے یو رکن زکاة تے. میاش در رجب تقریباً بشورو شوی 10 برگی میاش یا بکیدیشی شروع کی گی تاریخ ماتنا لی معلوم. تو عموماً مسلمانان در رجب پد میاش کی زکاة ورکی او من پختانہ 10 برگی میاش وطوائی دا دی وجہ پدی جمعہ کے دا زکاة بیان دتا کو. ورونو دا خبر ذہن کے واچوے کہ دا زکاة تعلق دا یومیاشتی سرگورے ندے کہ خام خاد ازبرگ پمیاش پا رجب کے بزکاة ورکے او یا عرب ملکونو والا پا رمضان کی زکاة ورکے. اغیوی دا رمضان دا میاش مبارک میاش تا او دا یوینے کے ثواب اللہ یو پاو یا ورکے ناغی زکاة ذکر روجہ کی ورکے. او دا زکاة تعلق دا میاشت سر تعلق نلری کلا چی سڑی دا نصاب مالک شو او پا دا کال تیر شو او کال پا کم میاش کی پورا شو پاغا میاش کی پہ زکاة واجب و فرض دے. قرآن شریف کے اللہ یو زین بار بار ہوئی اقیم الصلاة و آتوا الزکاة اے خلق منزو کے زکاة ورکے. من بدنی عبادت تے او زکاة مالی عبادت تے. خدای پاک منگ لبدن او مال دوار را کری دی نو پا بدن چے کم عبادت لازم کاری تا منز وی او پا مال کے چے کم عبادت لازم کاری تا زکاة وی. مال منز کنکے زمد بند دا غال بند او سری تا فاسق وی دارنگی کہ یو سلی زکاة نور کئی ادم غال بندر زمے بندر دا سلی فاسق دے خام خواب سلی منس کئی او چی مالداری زکاة پور کئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کم سلی چی زکاة ورنکی وی دا قیامت پر بید اعمال دا یو اجدہا پا شکل شی یو غٹ خامار بی سر بے گنجیوی او دا دیستر کو دا پاس بے تور داغونی چی شکل حیبتنا کی دا مار بدل پدے غالا کی واچولش مرین بے توشی او پدے وخکو بول چکون لگئی او وسر بخبرم کئی وی با انا مالکا انا کنزو کزستا مالم کنا دستا خزانیم دیر وزن دی ساتلی و مسرات ٹنگشا نو دا حضور پاک مبارک خبر رشتونی دروغنی با یو وقت کی با مولا چک لگئی و با بل وقت کی با مولا چک لگئی. زمارونو
زمون ذہن کے دا راضی مستمون خلق دا تنگیو کو چاہتوے او شل رکعت نفل کو سر لودری کی کئی او کوے 5 روپے دا اللہ پنوم خیرات کدے کے نیو مالی عبادت کی من کمزوریو من وایو کدا پیسام ورکلنو لالا او اللہ وی یربی الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ وی نگورے دا صدقہ چی دے ورکل دا تیاکی دنیا کی مواخیرت تیم نمونگ دا اللہ خبر نمانو حضرت علی رضی اللہ عنہ لیو سڑے راغے او یو روپے تے غختوے فقیر و محتاجم یو درہم را یو روپے اگر کور تا سوال جوابو لے گا کور کے وکر شپگ روپے وے بی بی تے سوال جوابو لے گا یو مسافر مسکین راغلی دی یو روپے پکارنا نو دا غشپگ روپونا یو روپے راگی چی بی بی تا استاز لال اغی والا واپس جواب رو دے گا وی تا خوی چی پا شپگ روپو با اوڑا خلو نو چی من تا دینا یو مسکین لول پو بیا خو پی اوڑا نکی گی دا اوڑو بوجے خو پی بیا نکی گی علی سے اب سوئی کور تلال خد تیوی شپگ والا راکن وی ولی وی ما تا دا خپل خپل پیغمبر یو حدیث را مختی شو حضور پاک فرمائی کہ کم سڑے دا اللہ پا مقابلہ کے پا مال اعتمادو کی ایمان کے نقصان دے دا مال پا مقابلہ کے با پچھ اعتماد کو پا اللہ نو وقتی میں روپے غختا اس پگ والا را پا مال اعتماد نکوم پا اللہ اعتماد کوم اللہ بم دوڑو بندو بس کئی شپگ والے مسکین لاور کلی پا مجلس کے ناس یو سڑی سر اوخ دے پلارا روان دے علی رضی اللہ عنہ ورطوے لگا پا دی اوخ سکے ویدا خرسوں وی پسو خرسے وی پا وشل روپے یو سلسل وی که قرض اراکے نو مال اراکا پیسے بس مدہ پستر کم دا مطلب دو دا چی دا اختا خرص کم پیسے بے نقد کم او دا با قرض شی بیا با اللہ پیدا کی وی دیر خدا پا قرض وی در باند خرصوں ما غوخی پا یو سلسلویخ روپے واردشت سڑے لا بل یو سڑے راغے حضرت علی سے ابتوئی وی دا اخت سلا واردشت وی بس وامغش وی خرصیخ وی نا وی ولی نا خرصوں وی پسو خرصے وی پا 200 درہما وی بس زماشو نقدی 200 درہم والا ورکو 100 روپے اگرتلے 70 روپے اگر انبی مالک لے یو سلسلوی خورکے وی تا خود اخپلے والا 70 و تا پاتشوی بی بی للال 70 روپے ورکلے وی دادا کمی وی دادا اللہ دا طرفنا اللہ وی چی الحسنت بعشر امثالها نیکی داغی بدل اللہ یو پلس ورکی نو ما شپگ روپے اللہ لورکلے اللہ داغی پا مقابلہ کی یو پلس سوشو 70 روپے راک دا اللہ سودا نقدی گر مونگ نپوئی مونگوائی روپے ورکلے نرو غریب شوے نے زکاة میں ورکلے نرو خوار شوے نے نا کم سیز چی اللہ و رسول وی چی پا دے مال نکمی گی زیادی گی ناغی کے شک ندے پکا دا شیطان وسوسہ چاہی الکہ دا خو قیادون روپے ورک بیا با پیسے پٹوا خو خالی کی گی او مال خو کمی گی شمتو بنکے دا شیطان بناوری دا اللہ باوری لیکن سوچو نا مکوا یہ سالی سوچ کے خسار منزل ہم نشی پاسے دے بولے کہ لگ ساتھ پس پاسو بیاوی زوڑے کہ لگ ساتھ پس پاسو منزم تے پاتے دے نو سوچو نا بنکے شیطان لبا موقع نورکے سالے چی سوچ کی دا شیطان لموقع ورکے شیطان لبا دا غزار موقع نورکے دی خطا لموقع ترہ ساتی فوراً کار کوا بس زکاة دے ورکوا او دا حضور پاک او دا اللہ پا خبر عمل کوا بخل بنکے بخیل دا اللہ دشمن دے سخی اللہ تنیز دے دے او دا اللہ دوست دے گول
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل یو واقع بیانی وی بنی اسرائیل کی یو سڑیو اگا ولار دی اوریز رالا دا اوریز نے آواز وارید اوریز کی یو سڑی آواز کئی اسق حدیقت فلان اے اوریز دا فلان کی سڑی باغ سیراب کا دیوی حیران شم کہ غیبی آواز میں وارد اوریز تا آواز کی گی وی اگا اوریز لارا او مخامہ غرون و پاغی دا پاست بارانوش نو چه پا غرون و بارانوشی نو سیلاب راشی وی او لختی پاغی که غوب غنڈے را لے وی زد لختی کی اس ولارے ما او با پکرا لے وی میں چولے کا دی پسیزم که دا او با اللہ چال لیگی روانیم اغوبه په یو باغچه وردن نشو و باغچه کې یو سړی ولاړ دی او بیلچې ورسره ده اغوبه پې ورلې په بیلچې باندې یو باړی تم ورخپلو که بلې تم بټې پټې یو بکړ وایي ما ته تپوس وکړه چې ملګري نوم دې څه دی وی هغه راته نوم واغېسته وی هغه نوم یې واغېست چې کوم ما غیبي د هغه وریځ نه اورېدلی وی ما تا وی چی زما دا نوم تا پوستے والے ہوکا وی میں چی خواہ تا پوست میں دکا ہوکا چی ستا دا نوم میں برنا وارید دی اوریادے تا یو غیبی آوازو شی چی اے اوریادے دا فلان کی سری باغچہ سیراب کا نگورا تالا خدای ستا دا پارستانو ما وارد علتا پا غربارانو کو او پا اغا لختی کی دا توبرا روانے که چکم ستا پا باغ رازی ستا باغ ارازی سیراب کو نورشین اسمان دی رزدو دا رکھنے لگی تسک کمال کے چا خدای ستا دا بندو بسو کو بالخصوص ستا دا پارا بارانو کو تالے پٹیو دو کو وی چی تات علو تپوسو کنو زما وورا وی زما را دی باغ چی کلا مدنو شیدن دی دریز آیا کم یو دی پا دی باغ واپس لگو لکا باغ سرغ واری نیران واری سوکیدار واری خاختراشی واری او کارکرون کی واری نو یو ایسا پا دی باغ واپس لگو دوی میسا دا اللہ پنم خیرات کوم او دری میسا خپلو بچو لونم گورا دا اللہ پنم خیرات کدنکو نو جسنگ نور باغو نشال پراتو ردا دا ممشال پروتو یو میوہ بیم نو کرے نو اللہ دا اللہ رسول بشتیا ہوئے